رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له ما بين الجمعتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې سورة کهف ولولي د مانځه نه مخکې د جمعې د مانځه نه مخکې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوو جمعو په منځ کې به د ده لپاره دا رڼایي شي، روشنایي به شي، د ده په دغه دوو جمعو په منځ کې به د ده دا زندګي روښانه شي، د ده کاروبار او روزګار به روښانه شي. او په بل روایت کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، څوک چې سورة کهف ولولي د جمعې په ورځ باندې نو غفر له ما بین الجمعتین، د دوو جمعو په منځ کې چې دو څومره ګناهونه کړي الله به ورته معاف کړي. د تېرې شوي جمعې نه واله تر دې جمعې پورې څومره ګناهونه چې ستا نه د دې دوو جمعو په منځ کې شوي دي الله به درته معاف کړي. نو سورة کهف په نیمه ګنټه کې لوستلی شي د جمعې د مانځه نه مخکې هر ټایم کې ستا سره فراغت او روزګار وخت میلاو شو نو د سورة کهف وایه د جمعې په ورځ باندې، یو خو به ستا دپاره دا رڼا شي د دوو جمعو په منځ کې، او دویم به ستا د دوو جمعو په منځ کې ګناهونه چې ستا نه کوم شوي دي لغزشات کمې زیاتې د نه شوی دی هغه به تا د الله پاک